د خیبر قبایلی علاقه چې په خیبر پښتونخوا کې زیم شوې ده، یعنی هغې سره یوځای شوي، د هغې په تیرا علاقه کې یو ډیره دردونکې واقعه شوې ده چې هلک او ښځه د غیرت په نوم وژل شوي دي چې بیا بغیر د جنازې ښخ شوي دي. د وایس آف امریکا ډیو نیوز دا خبر رپورټ کړی دی او ویلي دي چې د دوی بې جنازې ښخولو لوی مقصد دا و چې خلک یا میډیا د دې واقعې نه خبره نشي او دا مسله همداسې پټه پاتې شي، ځکه چې د دې مسلې په میډیا باندې راتلل یې خپله بېعزتي ګڼله، خو میډیا ته دا خبر راورسېدو. په سوشل میډیا باندې اوس مهال ډیر خلک د دې خلکو په دې عمل تنقید کوي او وایي چې که د مړو کسانو هر څه ګناه کړې وه خو اوس ووژل شول نو بې جنازې ښخول یې نه پکار، ځکه داسې کار په اسلام کې نشته چې یو څوک دې داسې ګناه وکړي او بیا د مرګ نه وروسته دې هغه بې جنازې ښخ کړی شي. ویل کېږي چې کومه ښځه وژل شوې هغه د جینئ مور وه، د کومې جینئ چې دغه هلک سره یارانه وه کوم چې مړ شو، او د هلک د مرګ نه پس جینئ تښتېدلې ده او ځان یې د پولیسو خواته رسولی دی. د جینئ په تښتېدلو کې ورسره د مور صلاح وه، ځکه چې مور یې غوښتل چې لور مې د مرګ نه بچ شي، خو خاوند د خپلې لور په نه پیدا کولو سره خپله ښځه وژلې ده. دغه مجرم هم اوس پولیسو نیولی دی او وایي چې ما ځکه داسې کار وکړو چې دا هر څه ما نشول برداشت کولی، خو بیا د دې په مقابله کې خلکو په سوشل میډیا باندې ویلي چې دا ظلم شوی دی او د داسې قتلونو مخنیوی پکار دی. د خیبر ضلعې چې مخکې پاټا کې وه، یعنی قبایلي ایجنسي وه او اوس په خیبر پښتونخوا کې شامله شوې او هلته اوس پولیس خپله کاروایي هم کولی شي. د انساني حقوقو تنظیم هم د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو امر کړی دی. دعا به کوو چې الله پاک دې د هر مؤمن مسلمان حیا او عزت او پردې وساتي او پاک رب دې هر مسلمان له داسې حالت نه وساتي، ځکه یو اړخته مرګونه وشي بل اړخته انسان ته شرم واوړي. بس په خپلو اولادونو باندې ډیر خیال ساتل پکار دي او د اولادونو په هر قدم باندې نظر ساتل پکار دي چې داسې قدم اوچت نه کړي چې بیا د ټول عمر د بې شرمۍ سبب جوړ شي. دا خبر تر همدې ځایه د پښتو پوسټ چینل د نور ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.